مین کردارونه کړي خاص کر لکه دوست کریکټر او دا نفرت چې مې کوم یاد کړی دی کې په ذات خود هیرو یم دا زما مستقبل نه دی بس دا خو مونږ سي شوکې لګي اختر له یو ډرامه را روانه د خالی لاسونه خپل یو یوټیوب چینل له مردانی خان ما وی پښتانه به سپورټ کې خو چونکه سپورټ نه کو پته نشته چې ولې نو وجه څه ده هغې باندې ستا پروډکشن کم د ډرامې د یوې غلطۍ د وجې نن زما پلار مرګي خان پروت دی که تاسو ما سره راشن ښه کړی نو زما پلار به نه وړ کېدو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو ساس قربان وید بهزاد تاسو سره مخاطب یم او هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به قدرمنو دا وخت مردان کې ما زما سره پسند کې تاسو وینئ د پښتو ډرامو آرټیسټ کم چې تاسو د مردانی خان په نوم باندې پیژنئ هغې زما سره دې ټایم کې ولاړ دی هغې سره یو څو خبرې اترې کوو او دا پروګرام به زموږ سره تر اخره پورې پوره ګورئ ګوره پرازیه څومره ښکلې ځوانې او ته خیر غواړې مونږ خیر غوښتې دی همیشه خو د الله نه نن که مونږ مالدار یو خو مونږ د الله تعالی نه په سچه باندې غوښتې ده په سچه او تاسو خلک صرف په دې باندې پته مه چې یو کس به راځي 10 به راکړي او 20 به راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه یې وروره خیر دی جی لږ شانتي خپل لنډ تعارف زموږ کتونکو سره وکړئ کم چې تاسو په لومبي ځل په سکرین باندې ګوري زه خو بیسیکلی چې کوم یم د مردان یم او د ټولو نه مخکې زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زه په پروګرام کې میلمه کړم ډیره زیاته مننه ستاسو هم شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپل مختصر ټایم راکړو دا راته ووایئ چې د څومره وخت نه تاسو د فن کې کار کوئ د فن ته راغلي یې تقریبا زه خو د 2019 نه راغلی یم دې فن ته صحیح ده تر دې دمه پورې مو څومره ډرامې کړي دي یاره داسې خو راته یادې نه دي خو داسې یو څو ډرامې چې راته یاد دي لکه نفرت شوه بوغس شوه دا نفرت تاسو یاد کړله بوغس مو یاد کړله نو دغه ډرامې چې دې ټایم کې په یوټیوب باندې موجود دي په یوټیوب باندې موجود دي شاه پرنس کلب یو چینل دی د ملګري په هغې باندې موجود دي او دا کتونکي کتی شي او دغه کې ستا کردار چې کوم نو هغه راته یاد دي څه یاره کردار خو ما داسې ډېر کړي لکه ما مین کردارونه کړي خاص کر لکه دوست کریکټر او دا نفرت چې مې کوم یاد کړی دی کې په ذات خود هیرو یم مطلب دا یو اصلاحي سکرپټ دی د کور په دغه باندې کیسه باندې جوړ دی ټیک اکسیډنټلی دی فیلډ ته راغلی اتفاقي طور او که نه د مخکې نه دې سره شوق و چې زه به اداکار جوړېږم یاره د مخکې نه شوق و او هسې شوقیه بس لګیا یو او جی نو څه ګڼئ چې مستقبل کې به هم دا جاري ساتي دا ستا به کیریري روزګار به دي که نه بل څه روزګار هم کې نه جی نه دا زما مستقبل نه دی بس دا خو مونږ هسې شوقیه لګیا یو او نور چې زه کوم یم زما ذاتي روزګار د زرګرۍ دی زه ذاتي زرګر یم او لکه مطلب لومبی خپل روزګار دی نو بیا دا فن دی دا بس هسې لکه شوقیه کوو دا راته ووایئ چې کم غټو آرټسټانو سره مو کار کړی دی او کم آرټسټ سره چې تاسو کار کړی نو لکه هغې تاسو انجوای کړی دی یاره مشهور آرټسټ چې کوم د خالده یاسمین هغې سره مې کار کړی دی یو ډرامه کې او جی او دا هغې نه علاوه چې کوم زموږ میل اکټران دي هغې کې بیل اکټرانو سره داسې لا اکټر نه دی راغلی لکه مین چې کوم مشهور دی اثر لا ما کار نه دی کړی نیکشات سره هم تاسو ډرامو کې کار کړی او جی او ثوابې والا او جی او هغه سره مې کار کړی ډېر ښه نوې ډرامه دې ټایم کې اوس کومه روانه اختر له یو ډرامه را روانه د خالي لاسونه او هغه هم یو ډېر اصلاحي ډرامه ده نن سبا مونږ هغه ډرامې جوړو چې هغه د کور د کتو 10 ډوز والا دغه ډرامې نه چې سبق موزي نو کوو چې سبق موز نه بالکل نه کوو مطلب چې سپاس جو میسج پکې عوام ته ملاویږي خامخا چې میسج پکې او زه ته په خپلم اخلم چې او واقعي اردې کې یو میسج ته نو جوړوم مطلب ګورم خپه مینا تاسو یوازې ایکټینګ کوي او که نه دې سره چې کوم نور ریلیونټ فیلډ دي لکه ویډیو ایډیټینګ شو ډایرکشن شو پروډکشن شو نو دغه کې مو چېرته ته بازمایي کړی دی که نه خپل چې کوم دی او په ذات خود ایډیټر هم یم ایډیټینګ نه راځي او خپل یو یوټیوب چینل له مردانی خان ما وی پښتانه به سپورټ کې خو چونکه سپورټ نه کو پته نشته چې ولې نو وجه څه ده په هغې باندې ستا پروډکشن کم د ډرامې دي پې کم یې اپلوډ کړي دي او که نه هسې سره د خلکو دښمني ده
یار دا خو زه سویل شم نه یعنې زما د سترګو مخامخ مطلب ډېر نوي ملګري چې هغوی چینل یې جوړې کړې او مونټایز دي تنخوا مو له راځي او کیدای شي لکه مطلب زما دا سوچ وي چېرې زما چینل مونټایز شي او د دې نه تنخوا راځي نو لکه زه داسې بېوسه خلک وینم چې مطلب ډېر په درد سره هغوی مطلب سوال کوي چېرې موږ سره سمادت وکړي بعضې خلک هغوی مطلب کوي او که اوس یو سړی په ما دا تنقید کوي چېرې دا پیسې خو حرامې دي یا حلال دي خو زما خپل زړه ذاتي لکه ما سره د جیب کې دومره نه چې لکه زه یو له ورکړم 10,000 او 20,000 که نه نو مطلب نه نو حرام یې څنګه دي ته خپل محنت کې ته څه په هغې کې ډانس خو نه کې ته څه په هغې کې بل داسې غیر اخلاقي حرکت خو نه کې که نه خو یو پازیټیو میسج ورکړې عوامو له نو دغه تصور خو دې ختم شو که نه یاره دا خو لکه مطلب بیا په دې پښتنو ده کني ته وګوره که نه ډراما نو خلک یې بس راولي او زر زر ټک ټک بس مخکې کړي خو ډراما جوړېدل چې کم دی نو ډېر ګران کار دی صحیح بالکل ما ته احساس دی واقعي چې ډرامه جوړول چې دا ډېر ګران کار دی او ډېر سختو مرحلو نه ډرامه تېرېږي او هغه چې کله بیا اپلوډ شي نو که سپوز هغه د نیمې ګنټې ډرامه وي نو خلک هغه بس زر زر هغه نیمه ګنټه هم پوره ونه ګوري فارورډ یې کړي او بس یو کمنټ پې ورکړي چې یا ښه وه یا ښه نه وه خو په شا د هغې هغه محنت نه ګوري چې دا به څومره مراحلو نه تېره شوي نو دې ځای ته به رارسېدلي یو ښه دا راته ووایه چې ستا په خاندان کې مخکې څوک وو که نه ډایرکټ بس ته راغلی دی خوا یاره زما خاندان کې خو زما والد صاحب او بیا مطلب کار پرېښودو ښه ما داسې اورېدلي دي چې ایو ټي خبر باندې چې کومه روانه ډرامه ده خواښې نګورو هغې کې هم تاسو مختصر رول کړی دی او جی او هغې کې ما د دوست کرکټر کړی و خسي ډایرکټر سره مې کړی و عزیر شیرپور صاحب سره او یو ډېر ښه لګېد دغه کار د څنګه میلاو شو دغه کار د هغې په سپورټ باندې میلاو شو بس دکان کې ناست وم عزیر شیرپور د الله پاک خوشحال آباد لري هغه میسیج وکړو چېرې دغه شان خیبر ټي وي کې مردان کې او ته راشه او ما ډایرکټر سره خبره کړې ده او دې اخلي دغه ډایرکټر چې دا فهمید خان دی فهمید خان دی ډېر نر سړی دی او ډېر محنتي سړی دی ډېر زیات محنت کوي او بس چې هر ځای کې الله دې خوشحال آباد لري لکه مطلب دا دی چې مونږ خو مخکې سر کې وویل چې د پښتو نوموړی آرټسټ او یعنې تاسو مطلب دې ټایم کې سټارټ کې یو خپل سټرګل چې کوئ چې یاره زه یو ښه اداکار جوړ شم او یو نوم او یو پہچان پیدا کړم نو بس خپل محنت کو مونږ کوو لکه جاری دی او نو نور مخکې د پښتنو خوښه ده که مطلب هیټ کوي مې او فلاپ کوي مې هغه پدې ده زموږ سره دومره کار دی چې یو ډرامه ده یا مطلب یو فلم دی یو ښه شي مطلب چې تنقید پکې څه نه وي چې پښتانه په موږ تنقید نه کوي صحیح اخر کې به څه پیغام ورکړي خپل مینوال له بس اخره کې به دا پیغام ورکوم چې په خپلو کې مینه او محبت ساتئ او چاته پړه کې درغلي مه ساتئ او چې کم کار هم کوئ نو صحیح سوچ سمج سره کوئ مطلب ښه کار یادو بد ده ستاسو دغه چینل چې دغه هم ولاړ دی په تېره دا یو سوال کوم هغه هم ولاړ دی تاسو یې چې یاره په هغې باندې ما کار پرېښودو ځکه چې زه لږ مایوسه غوندې شوم نو هغې له به نوي پروډکشن کې که نه ولې نه خو چې لږ خو دا پښتانه راشي زما د چینل طرف ته که نه او دوی خو مطلب لږ شان سپورټ کوي لکه اوس زما سبسکرایبر چې دي 2500 ولاړ دی ځینه مخکې ویورس ښه راځي خو سبسکرایبر نشته او که چونکې دوی راغلل او دوی مینه کوله نو بیا به انشاءالله د یو په ډبل مونږ مینه کوو او دوی له به هغه څیز جوړو چې کم دوی خوښوي صحیح شو ډېره زیاته مننه چې موږ له مو ټایم راکړو او ګرانو کتونکو ویډیو به تاسو کتلي یقینا چې ستاسو به خوښه شوي یو دا و مرداني خانه او په دغه نوم باندې د دې ویډیوګانې د دې ډرامې تاسو سرچ کولی شئ یوټیوب باندې کتلی شئ او هیله لرم چې د دې کومه ګیله ده نو دغه هم لرې شي چې کله تاسو د دې ویډیو وګورئ د دې کار وګورئ او د دې ستاینه وکړئ همدې سره خپله خپرونه سرته رسوم انشاءالله د نوې خپرونې سره به یو وارې بیا ستاسو قربان نوید بهزاد تاسو سره حاضرېږم او چېرته چې مو اوسېږئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان